په خوست ولایت کې تعاون خیریه بنسټ له لوري هره ورځ مسافرو، بیوزلو او د ناروغانو پیوزانو ته روژه ماتی برابروي. د یاد خیریه بنسټ مسؤلینو په وینا یاد روژه ماتی د روژې له پیل څخه تر پایه دوام کوي او هڅه به یې دا وي چې په بېلابېلو برخو کې د اړمنو خلکو لاسنیوی وکړي. د اولې ورځې څخه او تر اخره پورې موږ ته یو برنامه لرو د روژه ماتي په مناسبت باندې چې د افغانستان کې د بېلابېلو نهادونو او همداشان د تاجرانو له لوري دا حمایه کیږي او دلته په یعقوبي جومات کې موږ 1500 کسانو لپاره ترتیب نیسو. هر ورځ روژه ماتي ورکول کیږي او 1.5 کسات 180 تر 200 پورې موږ په ملکي شفاخانه کې ترتیب هلته لرو چې دغه په روزمره ډول سره د روژې د لومړۍ ورځې څخه او دا به د روژې تر اخره پورې دا زموږ برنامه ده چې د هیواد د مختلفو نهادونو او همداشان د بډایه شتمنو هیوادوالو په مټ حمایه کیږي او دا موږ دلته د تعاون په واسطه تطبیقوو. بل لوري ته ناداره او ناچاره خلک د تعاون خیریه بنسټ یادګام ستاینه کوي او په ورته وخت کې پر تجارانو شتمنو د دې غږ کوي چې ورته پروګرام د ولسوالۍ ته هم پراخه کړي. زه د نور افغانانو نه غواړم چې دغه رقم خلک سره کومک وکړي ځکه چې افغانان ډېر غریبان دي، ډېر مسکیني ډېره رغول دي پکې او ټول افغانان نه د مخایز ده چې دغه رقم کومک وکړي. تله مو دا ده چې نور ولسوالیو کې هم دا رقم ته پروګرامونه جوړ شي لکه خوست ولایت کې چې جوړ شو. بس ډېر ورنه خوشحاله یو خیریه بنسټ. د یادونې وړ ده چې تعاون خیریه بنسټ له لوري د هیواد یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته روژه ماتي برابریږي چې د هیوادوالو له تود هرکلي سره مخ شوی دی.